السلام علیکم. همدا اوس چې موږ په کومه نړۍ کې ژوند کوو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا نړۍ ډیره کوچنۍ ده، ډیره وړوکې ده. د کائناتو یوه ډیره وړوکې برخه ده. اصلا موږ او تاسو د خدای تعالی د کائناتو په منځ کې په یوه وړوکې ذره کې ژوند کوو. دا ذره هم لمر دی، هم سپوږمۍ ده، هم ستوري دي او هم ځمکه ده. د ځمکې پر مخ چې کوم نظام موږ او تاسو ګورو، کوم طبیعت چې موجود دی، کوم جوړښت چې د دغه ځمکې د دغه انسانانو موږ یې شاهدان یو، دا هیڅ بغیر د یوه مالک چې په انګلیسي کې ورته اونر وایي د څښتن څخه نشي رامنځته کیدی او نه هم پایېدلی شي. که موږ او تاسو خپل ذهن په کار واچوو، د ځمکې پر مخ به هیڅ داسې یو شی نه وي چې هغه به یو اونر یا مالک څښتن ونه لري. حتی که غوا، حیوان، سپی او یا ور اخوا د نڅا اخیستونکو چې ساه نه اخلي، کاڼي، غرونه، ځمکې، ونې، بوټي، موږ او تاسو یې ګورو چې هر څوک د ځمکې پر مخ د انسانانو له منځ څخه یو څوک مالک لري. نو په همدې اساس دغه ذره چې موږ پکې ژوند کوو، چې د کائناتو په نوم یادیږي، یو مالک لري او دغه ذره کنټرولوي. له دې ذرې ور اخوا له انسانانو سره دونه اندازه علم، عقل او سوچ خدای تعالی نه دی ورکړی او نشته چې فکر وکړي چې بغیر له دې ذرې څخه چې موږ او تاسو ورته کائنات وایو نور څه موجود دي. د یو ساینسپوه خبره را نقلوم چې په دغه ذره کې شاید دوزخونه، جنتونه هم موجود وي او هر یو انسان ته دا یو ستوری چې موږ او تاسو یې په شپه کې ګورو، یو دوزخ، یو جنت ورسیږي. مګر موږ او تاسو یوازې هغه 9 سیارې چې خدای تعالی په خپله په قرآن کریم کې هم د هغوی دوران، د هغوی جوړښت بیان کړی دی، ساینسپوهانو هم پیژندلي او موږ او تاسو هم د هغو په پیژندنه آګاه یو. بغیر له دغو 9 سیارو څخه موږ په نورو ستورو باندې پیژنګلو نه لرو، نه یې پیژنو چې په کائناتو کې دا نور ستوري څه دي، کوم نظام دی. آیا دا هر یو جنت دی؟ دا هر یو ستوری دوزخ دی؟ که دا هر یو ستوری ځان ته یوه بله دنیا ده؟ دا علم یوازې هغه چاته شته چې د دې ټولو کائناتو خالق دی. مګر ساینسپوهان وایي چې ممکن دغه ستوري چې موږ یې وینو مګر په اړه یې علم نه لرو او یا هم موږ هغه ته دونه رسیدګي نشو کولی چې هغه وپېژنو، هغه جنتونه وي چې په قرآن کریم کې خدای تعالی انسانانو ته بیان کړي دي چې هر یو انسان ته به یو لوی جنت ورکړی شي چې یوه لویشت ځمکه به یې د هغه جنت د دې ځمکې له ټول مکعب، له ټول مساحت سره برابروي. خدای تعالی موږ ته په داسې یو نظام کې ژوند را په برخه کړی دی چې بغیر له سوچ او فکره، فقط له عقله په کار اخیستو سره باید پوه شو چې دا ځمکه، دا کائنات بې څښتنه نه دي. دا هر څه چې موږ موجود یو او موږ له دې کائناتو سره په اتصال کې یو، په وصل کې یو، له دې طبیعت سره په وصل کې یو، دا هر څه یو څښتن لري. مګر هغه داسې یو څښتن دی چې د انسانانو ضعیف عقل، د انسانانو
کمزوری ذهن د دې توان طاقت نشي لرلی چې هغه ذات چې دغه کائنات یې پیدا کړي دي چې موږ پکې اوسیږو درک کړو او د هغه څیره په خپل ذهن کې جوړه کړی شو. او دا خو پر ځای پرېږده چې د هغه د څیرې د لیدلو توان هم نشو لرلی، لکه څه ډول چې موسی علیه السلام په کوه طور کې له خدای جل جلاله څخه د خدای تعالی د لیدو غوښتنه وکړه، مګر خدای تعالی منې کړ. خو بیا هم موسی علیه السلام ډېر ټینګار وکړ او خدای جل جلاله ورته د خپل مخ ډېره یوه کوچنۍ رڼا په غر باندې ورخوره کړه او هغه غر لکه د اور په شان، لکه د کلیۍ په شان، لکه د مسو په شان ولی شو. راځئ ورونو، سر د وخت دی چې د خپل لوی الله پروردګار دغه لوی نظام او د خدای تعالی خدایي ومنو او خدای تعالی په خپل لوی ملک ونیسو چې زموږ څښتن یوازې او یوازې یو دی، هغه هم الله جل جلاله، او عبادت یې وکړو، ذکر یې وکړو او د خدای جل جلاله هغه حکمونه پر ځای کړو کوم چې په قرآن کریم کې په ډیره ښکلې اندازه انسانانو ته بیان شوي دي، او د رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم په سنتو باندې عمل وکړو تر هغه چې وس مو رسیږي باید عمل پرې وکړو. زه دعا کوم چې خدای تعالی دې موږ او تاسو ته د دواړو جهانونو، هم د دې دنیا او هم د بدی زندګۍ خوشحالۍ او کامیابۍ را په برخه کړي. خو یو ځل بیا هم د عقل په کار اچولو سره موږ دې نتیجې ته رسیږو چې زموږ خالق شته او زموږ خالق او د دې نظام کنټرولونکی او د دې نظام ساتونکی او څښتن الله جل جلاله دی، او دغه لوی پروردګار ته به موږ یو وخت ورګرځو او په همدې نیت، په همدې اراده موږ د خدای جل جلاله عبادت او ذکر کوو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.